سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبر او داسې پیغمبر چې کوم شان دته خدای ورکړی دا په نورو پیغمبرانو ته نه و ملاو. تمام پیریان او دیوان د ده تابع کړي، د ده تخت به په هوا تلو، استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کولو. او دغه پاسه سوری به د څه شي، څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول دغه تابع وو. دا مارغان به په داسې تخت د پاسه چتر روانو، سوری به دوی جوړ کړی او تخت به په هوا روان. دا د ده شان. یو ورځې د یو مارغه ځای خالي و چې هغې مارغه ته هدهد وایي، مونږ ورته پښتو کې ملا چرګک وایو، په دې سر یې داسې سړی غوندې. د دې هدهد ځای خالي و چې تخت یې کېښو. هدهد مارغې راوغوښتو چې ته چرته غیب وې. د دې سړی نه یې ونیو او داسې دیچګی ورکه. مارغه ورته څه وایي چې او سلیمانه دا هغې ورځې نه ویرېږه چې تا غوندې ډېر پیغمبران به هم په هغه ورځ ورته پیش وي، لکه زه چې نن تا ته پیش یما. زه دې د ویښتو نه نیولې یم، زړه دې راته وران کړو. یو داسې ورځ به راشي چې ته به هم خدای ته پیش یې. سلیمان علیه السلام زر پرېښود او د هدهد مارغه نه یې معافي وغوښته چې ما معاف کړه. په ډېرې عاجزۍ ورته بیا وایي چې چېرته تللی؟ ورته وی او سلیمانه د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته پې خبر نه یې، تا ته پته نشته. کوم ځای؟ وی شهر سبا نه رالم، دغه ښار بادشاه چې ده نو هغه ښځه ده بلقیس نامه یې ده، عظیم تخت لري. قرآن کې راځي ولها عرش عظیم. په یو عظیم تخت ناست دی، د هغې لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او عبادت د نور کوي، د سپوږمۍ کوي. دا عبادت ته او دې ته خدای وایي. سلیمان علیہ السلام سوچ کو چې ښه ده نو هغه بادشاه ته زما یو خط یوسه. خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان، یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی. څه ورته وایي؟ انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي،
او نه زور ازمایي کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتوني مسلمین، راشه او مسلمانه شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټوکی نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه وي. خط بوړي څوک نه، ډاک سسټم شته نه، هغه ډیلکس سسټم شته، هیڅ نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو، هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوت. شهر سبا ته چې لاړو، کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه، اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو، په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه وایي بیا په دغه کې ناست دی، روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاڅېده او چې دا خط یې وکتو، هدهد لاړو چې کار وشو. فوراً یې خپله کابینه راوغوښته، جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سلیمان علیه السلام د طرف نه، څنګه چلو کو؟ جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي چې جنګ کوو. هغې ویل نه، جنګ نه کوو، دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو. تحفه ورلیږو ډاله، که بادشاهی نو په تحفې او ډاله به چپ شي، بس غلی به شي. او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي. ویلې ټیک، تحفې او ډاله بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام ته چې ډاله یې ورغې ټولې واپس کړې. وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبله کیني، پرېږدم دی نه. چې تحفې او ډاله یې واپس رالې، بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی. انسان هم دې ته وایي او انسانیت هم دې ته وایي، دا پیغمبر دی. نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه پخپله درځم. بلقیس را روانه شوه. سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دې وکړ. راله او سلیمان علیه السلام ځان سره په تخت کېنوله. ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیه السلام ته څه وویل؟ ورته وویل چې قالت رب انی
ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت الله فرمائے ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی، اے خدایا ما دمرا مودا چې د غیر الله عبادت کړي ہو نو پزان نے ظلم کړي ہو، تانا بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړي. خزه دیتا وي اس اسلمتو اسلام روڑم مع سلیمان و سلیمان علیہ السلام باندی، لیکن للہ رب العالمین دا اسلام پا سلیمان دا یری نہ راوڑم، خدا تا دا پارے راوڑم. یو خدا چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شم، نه دا اسلام تا د پاره ده. بله یو خبر اخر کې واورئ، د دنیا د مفاد د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د ښځې باچهي شته که نه په اسلام کې. د ښځې باچهي ولې وایي بلقیس باچا نه وه څه، نو هلته خو ته مولانا صاحب او خلدیم چالاکه ده او کړتیم ډېرې درځي. خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه؟ بلقیس خو بادشاه نه وه، بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې هر څه قربان کړو، ایمان یې راوړ. بلقیس خو بادشاه نه وه. کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبي کوله. دا هدهد مارغه چې څه وخت کې د سلیمان خبر وړی بلقیس ته، او دا لین سایټ شو بالکل، نو هدهد مارغه سلیمان علیہ السلام ته چې زه ستا د ټول حکومت ته دعوت کوم. نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول؟ ویلاوچ ویل کوم ځای کې کې؟ ویل د سمندر په غاړه کوم. سلیمان علیہ السلام فرمائل چالک راځي نن د هدهد دعوت ته. سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ یې ونیو. ملخ پیژنئ؟ ملخ یې ونیو او هغه د سمندر ته راوغورځولو. ویلې جی دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا ښوروا ده. نو دې قوم ته دې ووایه چې که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا یې وڅښئ. ان فاتک اللحم فاشرب المرقه، که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا یې وڅښئ. سلیمان علیہ السلام وخندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې خوشطبي به د انبیاو په مجلس کې هم کېده.
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي چې ملخ حلال دی. دا یاد لرئ چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي. یو مهی او یو ملخ. دې ته د حلالولو ضرورت نشته. مهی چې اوبو نه راوباسي څوک یې حلالوي نه، خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی، خوراک یې جایز دی. دغسې ملخ هم اوس دا ولي بیا حلالولو دواړه جایز دي؟ نو دا بیا چانه پوښتنه وکړه دا ونې دي. اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې دا ونې چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته. په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته. څنګه چې د روح والاو اشیاء کې ښځه او نر وي او د هغې منځ کې رابطه او تعلق وي، داسې د جماداتو په منځ کې ښځه او نر وي. ما ته وګورئ دا ونې دي. ونې که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي، نو د سړي ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا اوچته کي او د ښځې بوټي څانګوله یوسي. تاسو خیال راکړئ هوا د نر بوټي ماده اوچته کي او د ښځې بوټي څانګې له یوسي، نو ښځه بوټه چې دی د هغې مادې په وجه هغه بلار بشي. چې هغه بلار بشي نو بیوي ونیسي او پاڼې ونیسي او کولاوېدل شروع شي. دغسې جنسي تعلقات چې دی په دې کاڼو کې دا هوا لکه تاسو خیال وکړئ قرآن کې راځي د سلیمان علیہ السلام تخت په لاره روان نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې نو د میګو بادشاہ چې دی هغې حکم وکړو چې ټول میګي سوړو ته ننوځئ. د سلیمان تخت روان دی لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، اسې نه چې د هغه فوج تاسو پایمال نه کي چرته. نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ اوچته کړه او یوې وړه او د سلیمان علیه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم وکړو میګو ته. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کېږدئ. تخت یې کېښود، د میګو بادشاہ یې راوغوښتو، ویل زه درته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو. اوس د میګو بادشاہ وکړه که د میګي بادشاہ هم نو عقل ته یې وګوره. ورته وایي چې صاحب ما دې دپاره حکم نه دی کړی چې سلیمان تاسو پایمال نه کړي، ما د دې وجې حکم کړی و چې د سلیمان تخت روان دی، اسې نه چې او زما قومه تاسو د تخت په تماشه شئ چېرته د خدای د ذکر نه غافل نه شئ. بادشاہان چې نو خدای ولا عقل هم ورکړي، میګی دی. او سلیمان علیہ السلام ته داسې جواب ورکړي چې نه جی ما د دې وجې نه وویلي چې تاسو پایمال نه شئ، ما د دې وجې وی چې د تخت په تماشه به شئ او د خدای د ذکر نه غافل نه شئ. قوم له مې ځکه ووی چې سوړو ته ننوځئ. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې بادشاہان د زمانه د عقل منبع وي
بلقیس وګوره بادشاہ 12 جرنیلانو ته لاندې جنگي اور یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوجو د سليمان عليه السلام اطلاع چې ورله جرنیلانو ویل چې جنگ کوو ورسره په ورزو بلقیس خزاوه او بادشاہ عقل پکې هغه نه اول به توفه او ډالای ورلیږو که بادشاہي په توفه به راضي شي نو چپ بشي که پیغمبري په توفه به نه راضي کیږي بغیر د اسلام او جنگ ابتدا نه دی کول پکار نو عزیزانو عرض میں داو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کوونکی د عالم دی نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم زما انجام به سبا لڅي دا یې چاته پته نشته په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي سلیمان علیہ السلام تقریر کول قوم ته او یو بوډا سړی پکې ناست اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا ډېر کته دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی ودا د مرګ ملائکه ده ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده د خدای خاطر وکړه دا د کته نه خوښ نه دي ما لډه روان ګوري او ما د دې زینا چرته بل زیته بوزا دا واقعا اوس کیږي په شام کې سلیمان علیہ السلام باد ته حکم کو دا بوډای روچت کو د شام نه هندوستان ته راو اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولی دا سکته وی د وجه د ډېر تعجب نه د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای خودلې دی 15 منټه نو تعجب نه کولو چې پروردګارا په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته راسه خوای سليمانا د خدای وعده رښتیا دي ورپسې لړا شو او د هندوستان پسبکه د بوډا نه ساقه بس کړه نو وما تدری نفس بأي ارض تموت ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې ملاقات شد اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دي یو سړی ورته چې په دې مې پويګه چې زه به څنګه مرما ورته تا به مار خوري او دا غینه به تمري مار به می خوري وي دا خو آسانه خبره یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس بابرج کې کېناستو چې مار بدیزه ته د کم ځای ناراضي اوس مار خو پس مکه ګرځي یا سړو مړو کې پاس برج ته به مار څنګه راځي د وخت چې پورا شو کټ کې پروت ته او ټپوس په پنجو کې مار رانی ولې ده چې راوړو پیراوای شو کټ کې او خړو ان لله و انا الیه قران راغی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونوا یدرککم الموت چرته کې چې ای تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي دا مرګ در پسې ګرځي داس نو چرته چې دې به بیا مومي ته ورک بنشي ولو کنتم فی بروج مشیدہ بروج جمع د برج دا اگر کایي پاغه برجونو محکم او لورو کې التبم د مرګ نخلاص نو عرض میں داو جی چیس نفس پا دے قادر نہ دے
چې زما مرګ به په کوم ځای کې دې سړي ته دا پته نه وه چې برج کې به هم په کټ کې زه پروت یم او زه به مړ شم. علما لیکي چې یو بادشاه و د هغه یو زوی و. نجونیانو ورته وویل چې ستا دا زوی چې دی دا به زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کي او په هغه شپه به یې خوري چې په کومه شپه د ده واده شوی. کومه شپه د ده واده وشي په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کي. ډېره موده بادشاه خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمری ونه خوري. اوس زوی دی ځوان شوی دی هړکې خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت به په هغه بنګله ودروم چې په کومه بنګله کې د ده ناوې او دی زمری به راځي په کومه توپې به ولګوم ټوپکې به وي لوی قوت به تې ګیر چاپېر. واده تیار شو واده وشو ډولی راله کم بنگله کې چې ناوې او زلمې دي ګیر چاپېر تېنه فوج ولاړ دی او څومره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنګلې نه ګیر چاپېر ایښی دی او سړي ورته ناست چې زمری به راځي په کومه. دا ناوې دې زلمي ته وایي چې اوس یو د الوا پلیټ راغی ناوې او زلمي ته ناوې ورته وایي چې دا ټول طاقت د بنګلې نه ګیر چاپېر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلي و چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به یې خوري او د هغې نه به دی مړ کي. نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج ګیر چاپېر ودرولی چې زمری را نشي. نو دا ناوې ورته وایي چې ما دا زمری اډو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی. نو د هلک تیلی را واغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمري شکل جوړ کړو. چې د زمري شکل یې جوړ کو تیار شو ناوې ته یې وویل چې زمری داسې دی. په همغه زمري کې الله روح پوک والو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاه زوی د مری وډي ومړي. چې بادشاه خبرېدو زوی مړ پروت. څه چلو ناوې ورته ویل داسې چلو